ما چې په تېرو 2-3 کلونو کې دا لیکنې کولې، همدا فکر راسره و چې د ټولنې په بهتري کې باید برخه واخلم. په لپه کې چاته ډېر څه نشو ورکولای، مګر دا امکان زیات دی چې اخلاص به پکې وي. په یو څو لپې فکرونو کې کمی خامخا شته، خو د اخلاص کمی نشته. یعنې هغه څه مې لیکلي چې د ټولنې خیر پکې راښکاره شوی دی. دا د اسدالله غضنفر هغه خبرې دي چې د یو څو لپې فکرونه په نوم یې د تازه چاپ شوي کتاب په لومړیو پاڼو کې راخیستي دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځي د اسدالله غضنفر تازه کتاب خپور کړی. دا چې یو څو لپې فکرونه څرنګه چاپ او خپور شوی، په اړه یې د دې کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله ځیرک راته وایي. یو څو لپې فکرونه د استاد اسدالله غضنفر تازه چاپ شوی کتاب ده. په دې کتاب کې تقریبا د استاد 40 مختلفې ټولنیزې مقالې دي چې په 320 صفحو کې د سروش کتاب پلورنځي لخوا چاپ شوی. په دې کتاب کې د خواږه نثر لرونکی لیکوال اسدالله غضنفر پر ټولنیز ژوند غږېدلی، لکه خپله یې چې د یاد کتاب د پیل په خبرو کې ویلي. د دې کتاب اکثره لیکنې د ټولنې په اړه دي. یو څو لیکنې د ځینې شخصیتونو په باب دي، او یوه نیمه لیکنه یې داسې ده چې اجتماع پکې کمه او فرد پکې زیات مخاطب دی. دا چې څو لپې فکرونه کتاب تازه چاپ شوی، ډېرو ښایي په لاسونو کې نه وي راخیستی، خو نجیب الله ځیرک لوستی او له کلونو ځنډ وروسته د استاد غضنفر د فکر له لورینې برخمن شوی دی. په دې کتاب کې 40 مقالې دي. یادې مقالې زیاتره د ټولنیزې دي، د ټولنې په باب دي او د ځینو شخصیتونو په اړه هم راغلي دي. یاد کتاب خوبایي دا ده، استاد خپل مقالو کې د ټولنې هغه ناخوالو ته یا یو دغو ته اشاره کړی چې تر ډېره وخت موږ نه یو ورته متوجه شوي. او بله خوبایي د دې کتاب دا ده چې استاد کومې ستونزې په نښه کړې دي یا یادونه یې ځینې کړې ده او د هغو ته یې د حل لارې ټاکلې دي یا حل لارې هم رایستلې دي. مثلا د معرف په اړه چې څه ستونزې وي، که په دولتي چوکاټ کې یا د مکتب په داخل چوکاټ کې د شاګردو د استازو د اداري پرسونل په اړه وي، یا مثلا د موږ ځینې دودونه دي یا ځینې هغه عادتونه دي یا ځینې هغه نور اجتماعي پروګرامونه یا اجتماعي برخې دي چې په هغې کې د ټولنې رول دی یا د افرادو رول ده، په هغو اړه یې بحث کړی دی. د ملي وحدت په اړه یې په دې کتاب کې بحث کړی. د کرکټ چې د ملي یووالي یو سمبول ګرځېدلی ده، په دې اړه یې بحث کړی. او دغسې د ښاغلي نصیر احمد احمدي په اړه یوه مقاله راغلې ده. د یادونې ده چې پر دې کتاب سربیره څراغ، کلتور او ټولنه، د زرو هندارو کور او د نثر لیکلو هنر په ګډون د اسدالله غضنفر یو شمېر نور کتابونه هم شته چې د روان او خواږه نثر په درلودلو سره د خپرندویو ټولنو لخوا بار بار چاپ او خپاره شوي دي.